بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. ټوله دنیا کې دوه ملکونه دي چې هغه د نظریې په بنیاد جوړ شوي دي. یو اسرائیل دی چې د یهودیت په نظریه جوړ شوی دی، او بل پاکستان دی چې د اسلام په نظریه باندې جوړ شوی دی. دا دواړه نظریاتي ملکونه چې دي نو د یو بل سره ډیپلوماټیک او فارمل افیشل ریلیشنز نشته. پاکستان لا تر اوسه پورې اسرائیل نه دی تسلیم کړی. پاکستان اسرائیل ولې نه دی تسلیم کړی؟ د پاکستان او اسرائیل د تعلقاتو شروع د هغه وخت نه کیږي کله چې لا پاکستان جوړ هم نو. علامه اقبال او د قائد اعظم د وختونه د دې تعلقاتو شروع کیږي، او بیا داسې هم شوي دي چې د انټيليجنس ایجنسی د پاکستان ISI او د اسرائیل موساد د یو ځای کار هم کړی دی، او بیا دواړو ملکونو وزیر خارجه یو پیریته یو ځای ملاقاتونه هم کړي دي. نو څو پیریته به داسې شوي دي چې خلکو دا اندازه لګولې ده چې پاکستان اسرائیل تسلیموي، خو پاکستان بیا رستو شوی دی. نو د دې تعلقاتو باره کې د ویډیو کو را سره اوسئ. ګورئ، دا 1917 کې چې لومبي جنگ عظیم کله شروع نو یهودیانو په لومبي جنگ عظیم کې فرانس او انګلند دا چې دا زماني سوپر پاورز د دوی په جنگ کې د دوی لپاره پیسې لګولې وي. نو هغه نه دا غوښتنه کوله چې موږ به تاسو د فلسطین په ځمکه باندې ملک جوړوي. نو دا د برتانیي حکومت په 1917 کې د اجازه ورکړه چې تاسو فلسطین ته راغون شئ. نو د په دغه زمانه کې د ټولې دنیا د یهودیان د فلسطین ته راغونډېدل شروع شو. نو په هغه وخت کې چې مسلمانانو کې کم پوهه خلکو هغوی په دې پوه شو چې دا خو دلته کې د یهودیانو ملک جوړوي. نو 1930-31 کې په لومبي ځل باندې مسلمانانو کې څه پوهه خلکو هغوی راجمع شو او یو تنظیم یې جوړ کړ مسلمانانو چې د هغې تنظیم کار به دی چې دوی به د یهودیانو دا ملک چې دلته جوړ نه شي او د فلسطین د ځمکې چې پروټیکشن وشي، سیکیورټي ورته ورکړی شي. د هغې تنظیم لومبی صدر د فلسطین مفتي اعظم او د هغې 2-3 جنرال سیکرټریز و. د هغې یو جنرال سیکرټري علامه اقبال و. دا د هغې زمانې نه چې پاکستان لا نه و، نو د قبله اول او مسجد اقصی او د بیت المقدس د وجې نه د ټولې دنیا د مسلمانانو او سپیسیفیکلی د انډیا او د پاکستان د مسلمانانو فلسطین سره هغه جذباتي وابستګي ده. نو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو د هغې نه پس چې قائد اعظم د پاکستان لومبی ګورنر جنرال شو، نو هغه ټایم چې بیا ورپسې پاکستان 1947 جوړ شو، 1948 کې اسرائیل جوړ شو. نو چې کله اسرائیل جوړ شو نو د اسرائیل لومبی چې کوم وزیر اعظم و نو هغوی جناح صاحب ته په هغه زمانه کې ټیلیګرام را لېږلی او په هغې کې ورته دا غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان د اسرائیل سره تعلقات جوړ کړي. خو جناح صاحب د عربیانو د ناراضګۍ د وجې نه چې هسې نه چې عربیان زموږ نه خفه شي، او د عربیانو او د اسرائیل په هغه وخت کې 1948 کې جنګ هم شوی و، نو هسې نه چې عرب زموږ نه خفه شي نو هغه دغه پروپوزل چې و نو دی ریجیکټ کړی. او د هغې نه پس بیا یو پیرې ته د اسرائیل حکومت او د پاکستان حکومت ته درخواست وکړه چې افغانستان کې کوم یهودیان دي هغوی له لار ورکړي چې هغوی د کراچۍ د ممبۍ په بندرګاه باندې دلته اسرائیل ته راشي. نو هغه هم د پاکستان حکومت ریجیکټ کړی. نو د هغه زمانې نه لکه د پاکستان او تر دې پورې چې قائد اعظم وایي په یو تقریر کې د هغوی خلاف لکه خبرې هم کړې وې، او دی ویلي و چې که امریکا، برطانیه او فرانس اوس هم د اسرائیل او د یهودیانو د شا نه لرې شي، د بیک نه لرې شي، نو مسلمانان به په یو ورځ کې چې کوم دی اسرائیل ختم کړي او دا ملک په ختم کړي. نو دا د هغه بیان هم داسې شته. بیا د هغې نه پس ته وخت تېرېده، اسرائیل حکومت پوه شو چې پاکستان موږ سره ډیپلوماټیک ریلیشنز جوړول نه غواړي. نو کله چې روس په افغانستان باندې حمله وکړه نو په هغه زمانه کې اوس د روس ته 9 کاله جنګ چې و افغانستان کې، نو په دې کې خو پاکستان د امریکې لپاره فرنٹ لاین سټیټ و او جنګ یې کو. نو په هغه جنګ کې اسرائیل هم د امریکې د سایډ نه د روس خلاف جنګ کو. نو چې اسرائیل هم کله جنګ کو او که جنګ یې نه کو لکه ډایرکټ جنګ کې نو انټیلیجنس لیول باندې به جنګ کیو. نو دا دغه زمانه کې دا ویلي چې موساد او ISI په افغانستان کې یو بل سره یو ځای کار کړی دی. نه دا په اصل کې د امریکې لپاره او د روس خلاف و، انټیلیجنس شیرینګ یې کړی دی. خو د دې نه بعد دا صرف یو پیرې ده نه، سوره پیرې ده دی داسې انټیلیجنس شیرینګ کړی دی. او په 2008 کې نه ممبۍ د ماکو نه مخکې یو پیرې ته د پاکستان نه طرف نه اسرائیل ته چې کوم دی یو میسج لیږلی شوی و چې ممبۍ کې د ماکې شوي دي، او هلته کې هغه ځای کې یو جویش سنټر و که نه، د یهودیانو یو سنټر و. نو دوی ورته داسې دغه رالیږلی و چې داسې کوم د کار شوی دی، هغه انټیلیجنس شیرینګ یې ورسره کړی و چې مطلب دا دی چې ستاسو خلاف پکې څه په دې کې نه و. ښه دغه شان د دې نه پس بیا داسې شوي دي چې تاسو به دا اورېدلي چې اسرائیل د پاکستان اټمي
پروګرام چې ونه د رول به کول غوښتل تبا کول غوښتل. تاسو ته دا پته ما پر چینل باندې یو ویډیو کې را کړم دا هغه کې دا شته چې اسرائیل هغه ملک ته چې هغه د شام او د عراق نیوکلیر بم جوړولو هغه پلانټس چې کومو انسټالیشن چې نه تبا کړی دي د اسرائیل دغه تجربه وا نو دا ویلی شي چې اسرائیل د پاکستان د نیوکلیر انسټالیشن چې د تبا کولو لپاره هم سو کوئی چې په یوازې باندې سو کوئی نه چې انډیا سره یو ځای پلانینګ کړو ورلې د تبا کولو لپاره یې کوم پروګرام جوړ کړو. خد دینه پس بیا د مشرف حکومت راغی او د مشرف د حکومت کې حالات لږ بدل شو. مشرف خو تاسو ته پته یې چې مشرف د انلایټډ ماډریشن روشن خیالای نظریه پیش کړی او ځان ته مصطفی کمال اتاتورک د ترکیه غ لیډر جو نه به ځان له آیډل او رول ماډل یې ځان له ډیکلیئر کړو. مطلب دا راغ ټول هغه مایند سیټ دا سوچ پوره یو سیکولر او لیبرل سړیو دا سیکولر لیبرل چې ایکستریم لیول باندې نو هغه د هغه په دور کې د هغه وزیر خارجه چې کوم د پاکستان خورشید کسوری نومو نه خورشید کسوری د اسرائیل وزیر خارجه سره د ترکی ښار استانبول کې یا انقره کې ملاقات کړو. دغه دوړ د ملاقات نه پس خلکو وی چې بس پاکستان کو تسلیمولو ته روان دي. بیا مشرف چې کوم دنه باقاعده سټیټمنټ جاری کو چې د پاکستان او اسرائیل یو بل سره هیڅ نه لګی نشته. پاکستان بر اسرائیل نن تسلیم کی خو اسرائیل د داغینه مخ کې فلسطین تسلیم کی. مطلب دا چې ګوري د پاکستان موقف داري چې د بیت المقدس او د اسرائیل د ملک چې کوم دی نه داري دوی شي نو یو یې د فلسطین ملک شي یو د اسرائیل ملک شي او مشرقي یروشلم چې کوم دی چې کوم کې بیت المقدس دی او مسجد اقصی دی نه عالی د فلسطینی سي نو چې اسرائیل دي ته تیار شي او د کارو شي ټو سټیټ پالیسی اسرائیل تسلیم کی نو پاکستان به نن چې کوم دی نو بیا اسرائیل تسلیم کی. زه د موږ ویلي ته تیار یو. پوری حامد میر چې نن د یو بیرته د اسرائیل وزیر خارجه انټرویو هم کړی و او په هغه انټرویو کې د اسرائیل وزیر خارجه ویلو چې زمونږ د پاکستان خو هیڅ دښمنی نشته او موږ ډیر زیات خوشاله یو چې پاکستان اسرائیل تسلیم کی. اوس کوم دین او کال دوه مخ کې د اسرائیل وزیر اعظم انډیا ته په دوره راغلی و هغه بیا یو بیرته دغه بیان ورکو چې پاکستان زموږ دښمن نه لري او پاکستان دی هم په دې ځان پوهه کی او موږ د دښمن په نظر نه ګوري او هغه هم دغه چې کوم دین دا وغوښتل چې پاکستان د اسرائیل تسلیم کی. د اسرائیل وایي چې پاکستان د اسرائیل تسلیم کی نه دا ګوره دا خاصه خبره ده چې پاکستان یو اهم ملک دی د عالم اسلام یو نیوکلیر سټیټ دی یو ډیر سټرونګ ډیفنس دی ملټری پاور دی میډل پاور دی نو د پاکستان تسلیمولو سره کوم دی اسرائیل لږ ډیر خکې دی شي کنه نو اوس داسې کې دي چې پاکستان اسرائیل تسلیم کړي نو پبلک اوپینین په پاکستان کې داسې دی چې هغه یو حکومت هم دی د نبرې دی چې پاکستان د اسرائیل تسلیم کړي. حالانکه چې ډیر زیات خلک داسې دي ورې انټلیکچوالز او دانشورو کې چې هغه وایي د مذهب خبرې ځان لدی او د پاکستان کچري اسرائیل تسلیم کړي دي په دې کې پاکستان ته ډیر زیاته فائدہ را ځکه چې اسرائیل یو ډیر اډوانس ملک دی راغی نه موږ ټیکنالوژي اغستې شو چې انډیا غونډه ملک دی اخلي دغه نه موږ ډیر ویپنز اغستې شو ډیر مدد موږ سره کولی شي او بل دا چې د امریکا او یورپ دغه په شاو لړ دي ناغه هم بیا په دې باندې په پاکستان ته لږ خویټ ورکی نو پادر پاکستان غوي چې لکه د پاکستان دې سره فائدہ کې دي شي نو څنګه چې اوس موږ وکتل چې په تیر کال کې د عربو سور ملکونو هغه عرب چې د اسرائیل او دغه په میاس کې جنگونه شوي دي نو دغه عرب ملکونو په اسرائیل هغه تسلیم کړ خپل مفادات لپاره کنه نو دوی وایي چې انټرنیشنل ریلیشنز انټرنیشنل پالیټکس او مفادات او گیم دی نو پاکستان لدا په کار دي چې د ځان په دې پوهه کې چې مذهب خبرې ځان لدی هغه په خپل خبرې دي او دا د ملک د مفادات لپاره داري تسلیم کی دا یو ډیر غټه ډلې دا موقف دی کنه دا غلطوم کې دي شي ټیکوم کې دي شي او تاسو راي چې څنګه دا نه احترام پکار دي نو ګوري د اسرائیل او د عربو چې کله جنگونه وګړه نه په هغه جنگونو کې پاکستان تر دې پورې کړی دي چې د شام او مصر جهازونه د پاکستان پایلټانو الوزولي دي په اسرائیلي بمبارای هم کړی دي کنه دا پاکستان هم لکه تر دې پورې په دې حد پورې تل دي ځکه کچري اسرائیل دا خبره رښتیاي چې اسرائیل د پاکستان نیوکلیر انسټالیشن تباکور غوښتل چې پاکستان هم تر دې تل د نغې بم بیا خامخصص نه سکول نو دا غیره د عملو کې شي بل دا اوس چې د پاکستان یو وفد اسرائیل ته په دوره تللی نو ګوري هغه وفد کوم دی هغه چې کوم کسان دي هغه یو اس سټیزنز دي لکه هغه پاکستانیان دي چې هغه سره د یو اس پاسپورټ دي هغه تللی دي دا غي انټرویو مخبله کتلې دا غي په کې وایي چې ګوري دا سکار دي چې دا یو ان جی او دا هغه د ریلیجیس هارمونی خبره کوي چې مذهبي هم آهنګي پکار ده دا هغه مذهبي هم آهنګي د بینر لاندې مونږ اسرائیل ته ټور کړی دی ټریپ کړی دی هغه په ټور کې کوم دین د اسرائیل صدر سره ملاقات هم کړی دی د اسرائیل پارلمان دورای کړی دا
د اسرائیل مسجد اقصی ته بیت المقدس ته دوره کړې ده، د فلسطین مشرانو سره ملاقات کړی دی. نو هغه دا وینا راغی چې د فلسطین هغه خلک په دې مخ دوره باندې اعتراض نه کوي چې تاسو ولې دوره کړې ده، پاکستان ولې په دې باندې اعتراض کوي. بل طرف ته پاکستان په خپل موقف دار سټینډ دار چې ریلیجیس هارمونی مذهبي هماهنګي په کار ده، نو چې مونږ کله دا کار وکړو مونږ باندې ولې ګوتو شت وي. او د شیرین بزاري یا ریبل پی ټی آی د خلکو تر طرف نه چې کله دا باغی باندې اٹیکس کیږي نه دلته خو خبره سیاسي اختلاف د نظر شي کنه، نه هغه وی هغه کسان چې چا دوره کړی دا هغه وی ګوري تاسو خپل سیاست گیم په خپل کې کوي کنه، وای مونږ به ولې بدنامو. اسرائیل یو اخبار تر دې پورې ریپورت ورکړو چې اوس د عمران خان په دور کې زلفی بخاری هم د اسرائیل دوره کړې و. زلفی بخاری بیا دا خبره ریجکټ کړه، خو اسرائیل هغه اخبار لا تر اوسه پورې په خپل خبره باندې کلک ولر دی، هغه وی کړی دا دوره مونږ خپل خبرې نه ویړېدلې نه یو. نه دا هم کې دي شي نه داسې لکه هغه بیهایند د سکرین او هغه تھرو امپراپر چینلز سوره پیریته د پاکستان د هاي کریم افیشلز او د اسرائیل د افیشلز چې کوم د ملاقاتونو هم شوي دي، انټيليجنس شیرینګ هم شوی دا شوي هم دي. بل هغه موقف چې کوم د داغي چې کوم وخت دوره کړی دا دغه دی خبره دی کوم ډیر وزن شته چې هغه وایي چې تر اوسه پورې نورم داسې خلک شته چې هغه پاکستانیان او اسرائیل دوره کړی دا، نه آیا هغه باندې پاکستان کې چرته عدالت کې کیس چلیدلی دی، آیا هغه باندې چې کوم دی نه غدارۍ سزا خطلې ده. نو دا د اسرائیل د ټولو تعلقاتو باره کې یو څو خبرې دي. امید ساتم چې تاسو به د سنا څه پوهه اغستې د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.